دوستانو ټول دغه رقم هر څه د منځه څخه تللي او فصلونه تاسو ورته وګورئ په دغه خاطر باندې په تاسو باندې غږ کوو دوستانو چې هر څه چې مو په وسه باندې پرایي د دې سیلاب ځپلو سره مه سپموئ دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرسته ده دغه سیلاب ځپلي په زرهاو کور تقریبا زه فکر کوم چې تر 1000 کورنۍ به اضافه ماچولا دغه روانه هلته موږ را روانو دیوال راونړېده تاسو ورته وګورئ ټول هغه دیوالونه چې پاته دي دې خوا دیوال یې پاته دي نور ټول هغه د منځه څخه تللي دي تر دې ځای په دغه ځای کې چند فامیلی دي زندگی 4 فامیلی چطور هستیم؟ از اولادایتان خبر دارین؟ جور هستین انشالله؟ والا نه خبر نیستیم از دو تا معلوم نیست که کجاست که آوار گفتیم در خانه دوستای ما میگه هست که زنده خو هست انشالله ان شاء الله هست که دوستان ته ټول دردون کې دا ده چې هیڅ خپل په اولاد باندې نه په ښځه باندې خبر نه په اولادونو باندې خبر دی نه په د کورنۍ په هیڅ غړي باندې نه دی خبر بس یو ټول سره ورک د ځینې جسدونه اوس په ډیر کښته کلي کې د ښځو د کوچنیانو د سپینږیرو جسدونه اوس وګوره د خدای پاک دې هغه غر کې رحمت و کورنۍ ته خدای پاک جمیل صبر او یواز ورکړي او خدای پاک دې دغه اخري دو مران د کجی رسونده د کجا کجی پوله کجی دو تا جنازه رنده کجی رسونده د دوی د کورنۍ دوه غړي اوس پیدا سول چې زنګ یې ورته راوهي د پولې کجي څخه خدای پاک نور چې دغه دي ورک دي خدای پاک دغه سره ده خدای پاک دې صحیح او سلامت په خپل زمان کې وسول دا بابا کور دی دوستان تاسو هذا بطل القادم ثلاثة تاسو وګورئ دوستان بس کولا کمپلا کلیږي جزیره هیڅ شی نه دی ټول بس تاسو خدای ته بان کلیږي جميع حیوانات او ظروف او وسایل او هغه څه چې د کور سامان دی هغه ټول تر باندې Şunu ki yaptı. Neyse onu tuğlu bırakı diyor takmaya. Afata نور کورونه دي نور ورته دیوال خلک مو نه پرېږدي چې دا دیوالونه اوس یو پر بل باندې دا کورونه را نړیږي نو افات مو نه پرېږدي چې ورته تاسو دا فصلونه ته وګورئ دا درختې ته وګورئ دوستان دې پاته هیڅ شی نه دی پاته سوی تاسو ورته وګورئ دوستان هیڅ هم نه دي پاته سوي کورونه فصلونه میوې درختې د کلونو زحمتونه هیڅ هم نه دي پاته سوي خدای پاک دې رحم وکړي دوستانو هیله کوم چې هر څه چې مو په وسه باندې پرایي د دغه کورنیو سره مه سپموئ دا دوستانو دا درمیانو فصل دی دا رقم شوی راځه دغه کور اوس د سیره ونړېدی چې موږ ورته دغه کور اوس دا کور اوس سیره ونړېدی دوستان دا ټول روانه ده نه دا کور اوس سیره ونړېدی دا طرف ته راشه ما هغه ته مو تاسو وګورئ دا فصلونه ته وګورئ دوستان دا کورونه دوستان خالی
چې ویني دا بیخي ګرځي کاوار شوي دي ته د پته هېڅ نه معلومېږي چې په دې ځای کې د یو وخت کور و تاسو ورته وګورئ دلته راسه داسې ورته وګورئ دوستانو هېڅ نه معلومېږي چې یو وخت یې په دې ځای کې کور دا ګور دا کالین یې لا پاته دي د یوه کالینه پاته د نور چې هر شی راغلي دي د ځانه سره وړي